د شریعت غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو هیله دار جوړ او خوش به یاست. حامد مجاهد یم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به اوریدلی وي چې دشمن ادعا کړې چې د فراه ولایت مرکز بیرته د اسلامي امارت له مجاهدینو څخه نیولی دی. په همدې اړوند مو د فراه ولایت له مطبوعاتي مسؤل محترم مهاجر صاحب سره لنډه مرکه کړې ده. له نوموړي څخه مو په سر کې پوښتلي دي چې د دشمن د ادعا ته چې وایي د فراه ولایت مرکز مو بیرته له مجاهدینو څخه نیولی دی، تاسو څه ځواب وایاست؟ دا چې د کابل ادارې چارواکو یو ځل بیا ادعا کړې ده چې ګواکې دوی د فراه ولایت مرکز د مجاهدینو څخه نیولی، دا ادعا بې بنسټه او دروغ ده. دا یوازې تبلیغات دي. الحمدلله زموږ فراهي ولس ټول شاهد دی چې همدا اوس د فراه ولایت ټول مهم مراکز، د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، د ملي امنیت اداره، همدا ډول ټول ریاستونه او ټول دولتي مراکز د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې دي. یوازې داخل په ښار کې د ملي امنیت ریاست پاته و چې هغه تقریبا 3 ساعته مخکې د اسلامي امارت مجاهدینو تصفیه کوي. دشمن د لیوا په ساحه کې قرار لري چې هغه د ښاره څه لرې موقعیت لري. مجاهدین ټول په خپلو ځایونو باندې دي او په ښار کې امنیت برقراره دی. د دشمن ادعا یوازې د خپلو ناکامیو د پټولو دپاره او د خپل مورال بایللو عسکرو دپاره د روحیې ورکولو یوه هڅه ده. بلې مهاجر صاحب، د مجاهدینو پر اتاک سره دولتي ادارې فعال دي، نظم څنګه دی؟ نظم برقراره دی او خلک خو بل امنیتي مشکلاتو سره نه مخ؟ د فراه ولایت په مرکز کې الحمدلله ټول ادارات د اوس لپاره فعال شوي دي.